طلحه ابن عبید الله رضی الله عنه فرمای اوی ویل دو کسان رااله ایمان یې راوړلو دا دوه ملګري دي په یو ځای باندې ایمان راوړلو د دوانو عملونه کول تر دې پورې چې یو ورځ د جهاد مقرره دی یو الله رب العالمین شهادت ورکو شهید کړل شو خخ کړل شو وخت یې بل کال ته دا بل ملګری په خپل مرګ باندې وفات شلو ما څه وخت بعد خوب ولیدلو چې جنت ته ادوانه روان دي خو د شهید نه دا بل کس مخکې جنت ته روان دي او زه حیران شوم د شهید مرتبه خو ډېره زیاته اوچته ده په نسبت د عامو نورو مؤمنانو باندې چې الله رب العالمین ولې دا بل مؤمن مخکې کو جنت ته بوتلو ما دا خوب خلکو ته ویلو خلکو مې مړه دا څنګه خوب دی کتلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مو ویل الله رسول بیګا شپه مې دا شانت خوب کتلی دی خلک ټول متوجي ناسو چیرې دا څنګه خوب کتلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د حیرانتیا څه خبره ده ځکه دا یو الله رب العالمین شهادت ورکړلو مرتبه اوچته ده خو دی بل یو کال عملونه زیات کو الله رب العالمین هیڅ چره د هیڅ عمل نه ضایع کوي دا یو کال چې منځونه زیات کو روزي زیات ونیولې نور عملونه زیات کړي صدقې به کړي قران کریم به ویلي الله رب العالمین خو د مؤمن بنده د عملونه نه ضایع کوي په دغه وجه باندې دغه مرتبه اوچتي شوی دی یعنی مو په دنیا کې خپل مقصد شهادت نه ګرځو کوم کراله رستو کېږو بمنا مقصد به زموږ د الله رب العالمین بندگی کبن ژوندي وو د الله رب العالمین بندگی وکړو الله رب العالمین په دغه طریقې سره زموږ مرتبه د شهدا نه موچتولې شي ضروري نه چې ته جهاد میدان ته لاړ شي کته د تجارت په موقع باندې په اخلاص سره خپل تجارت کوه الله رب العالمین تعالی دا تجارت په عبادت باندې ګرځي کده د عبادت په موقع باندې نور عملونه کې په اخلاص سره کوي